د رمضان د میاشتې ډیر فضایل خو باز ته وګورئ اشاره کوم د یو فضیلت کافی چې صرف د یو فضیلت او نور نه دا کافیه او الله سبحانه وتعالى په قران کې سوی د دې میاشتې مبارکه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الله رمضان هغه میاشت چې انزل فيه القرآن بدی کې د قرآن نازل شوی د فضیلت کافی که نور یو فضیلت دې میاشت یو کافی نه چې خلک په تیرو کې نور رڼا کله راغلی دا رڼا د رمضان په میاشت کې راغلی. اولنې آیت اقرأ باسم ربك الذي خلق دا د رمضان په میاشت کې نازل شوی دا اوچت کتاب دا په دې اوچت میاشت کې نازل شوی او ځکه بعض روایتونه کې دي چې امام دیلمی راوړی نور علماء راوړی خدای روایت کمزور دی وی سید الشهور رمضان د میاشتو چې کوم سردار دی هغه کم میاشت ده هغه د رمضان د میاشت ده لکه څنګه چې په هفته کې د جمعې ورځ غوره ده نو په میاشتو کې کوم میاشت غوره ده هغه د رمضان میاشت غوره ده. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن قرآن پکې نازل شوی. دویم فضیلت وره ابو هريره رضی الله عنه حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم وی ډیر عجیب حدیث ته وګورئ کېدی اذا كان اول ليله من شهر رمضان کله چې اولنی شپه اولنی د رمضان د میاشتې یعنی سبا اولنی ورځ ده نن یې سره اولنی شپه صفدت الشياطين نو شیطانان وتړل شي په زنجیرونو کې ومردت الجن او چې کوم بګی د حج نه اوړي او کوم مشران دي هغه وتړل شي. وغلقت ابواب النار او د جهنم دروازې بند کړي شي فلم يفتح منها باب نو به یو دروازه د غینه کولوي. وفتحت ابواب الجنه او د جنت د دروازې ټول کولو کړي شي فلم يغلق منها باب نو به دغه یو دروازه نه بندي. دا دومره چته میاشت د حدیث امام ترمذی او ابن ماجه راوړل په نورو کتابونو کې مشتي چې کله د رمضان د میاشت شروع شي نو څه کارو شي شیطانان وتړل شي. په دې کې د فائدې لپاره د خبرو کوزي او کست د اشکال چې تاسو دا وایي چې حدیث کې دي چې شیطانان وتړل شي نو بیا هم خلک ګناونه کوي ولې اولنې جواب دی چې دې کې مراد دا نه چې ټول شیطانان وتړل شي بلکې دلته مراد دی ومردت الجن یعنی کوم چې مشران شیطانان دي هغه وتړل شي نو کشران سي دي اگر ګرځي یو جواب دی. دویم جواب دی سبحان الله بعض خلک په دې ګناونو کې دومره عادت شي که شیطان نمینو بیا دې ګناه کوي شیطان ته به ضرورت شي چې نن سبا د شیطانان ډېر پارام دي هیڅ ضرورت نشته دا موبایل ما سره بجې کې پروت دی کنه په دې کې زهر سکته شم شیطان ته ضرورت شته نشته نو شیطان خپ آرام دی خپل کشران ته وغلی کینه او دوی خپل کوي کنه نه دی اوس هغه یولس میشتي ګناونه کړی به په دې میش کې کین به موږ بشری شي وی رسول سم خو چې شیطان وترل شي خو بیا هم ګناونه کومه نو تا وتلوس او دې تړل پکار شیطان خو وترل شي خو دې په دې ګناونو کې دومره عادت شوی دی چې وسومه ګناونه کې د عادت د دویم جواب شو. دریم جواب دی چې د شیطانان خو وترل شي کم شیطانان پیریان او دا کم شیطانان پاتې دي انسانان نو دوی سره وسکی واستناسي فروجک او چیر ما ذکر کې و قران و په جمعات کې وناسي نه غيو د ترغه ورشه چکر بو دي بازار پورې بوز روزه به ملنده کوم ذکر بلند شي او بازار کې وګور زوري ټونه به معلوم کو غب شپ خپل ولګو تناسي د سپینو ټوپی د جوړو جمعات کې پروت او د دې شیطان سره سوق دا شیطان دی کنه من الجنه والناس شیطان په انسانانو کې دي په پیریانو کې دي او دې شیطان خو نه تړلې شوی کنه د خوازات ګرځي نه ته خراب کړي. مخکې حدیث کې اوس د الفاظ راځي د فائدې لپاره یاد ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا आवाज وایي کې په دې میاش کې چې کله شروع شي یا باغی الخير اقبل ويا باغی الشر اقصر د خیر غختون کې راځه کوا خیر باندې عمل کوا خیر ډیر کدا وازونه وږي کی
او اې د شر اراده لرونکیا کله شر اراده دي نو چې شر ونه کې خپل لاسونه ونیسه خپل ځان کنټرول کې کا د بده میش کې د وزن کې جرازي نه کی طرف ته راځي د نه کی طرف د ځان ساتي رسنه د بدیانو نه د سوم فضیلت شو دویم شو دریم فضیلت وره ابو هريره رضی الله عنه حدیث ته امام بخاری امام مسلم دا روایت راوړل دي رسول صلی الله علیه وسلم من صام رمضان چې د رمضان د میاشتې روزي ونیوي ایمانا د ایمان د لاسه د ایمان د روزي نیسی واحتسابا د سره پرونی د الله د پرونی ثواب نیت د ثواب اراده ده چې الله مال بدی باندې ثواب راکړي او چې سړی دی ریاکار دی او ریاض بالله روزي ولینی سي ځکه چې پلانې ویني خلک می صفاتو کې شهرت راته ملو شي روزي ولینی سي ځکه چې د پلانې نه مجبور یم نه واحتسابا رسول الله چې روزي ولینی سي چا د پاره د الله سبحانه وتعالى لپاره چې الله به مال اجر راکړي به دې خبره ته وکړي غفر له ما تقدم من ذنبه چې څومره د تیر شي ګناهونه غټول بوله الله سبحانه وتعالى بخي یو مې روزي صحیح ونی ځکه صحیح برابر دیر شو رزي یو کم دیر شو رزي صحیح روزي ونی سه الله دې تیر شي ګناهونه ټول بخي یو سړی د شپېتو کال عمر دی شپېته کال عمر دی د 15 کالو بالغ شه د سورو جیونی سومه شروع جی 15 سلويخ کالا دی یو مشروع جنی وره په هر کال کې خو بای کې د کوتایانی بشي کمه به شي شپېتو کالو په عمر کې هغه پوه شو چې صحیح طریقه ده او د صحیح ونی توحید برابر او مضبوط ځکه چې ایمان رسول الله وره واحتساب او اخلاص پکې د رسول الله په طریقه باندې عمل وکي سبحان الله د دې 15 سلويخ کالو ګناونه ته الله سبحانه وتعالى بدیو مېش باخي اسمه قد فضیلت ته هم ته دې احساس نشته ولا لازم کوم ته دې احساس چې دې ویل شي چې راشي انسان خپل کمه پوره کې بدیو مېش کې به نه انسان غافل پرتی ده بس الله سبحانه وتعالى موږ توفیق راکړي چې موږ روزي دې شي ونی شو لکه څنګه چې شریعت موږ ته خوري او الله سبحانه وتعالى دغه لازم ګناونه وبخي الله دې موږ له توفیق راکړي سلورم فضیلت وره ابو هريره رضی حدیث ده صحیح مسلم کې اشتی رسول صلی الله علیه وسلم وی الصلوات الخمس بنزمزنا والجمعه الى الجمعه او دی وی جمعه نه ولا د بل جمعه پوری ورمضان الى رمضان او دی یو رمضان نه د بل رمضان پوری مكفرات ما بينهن اذا اجتنب الكبائر د دې په منځ کې چې کوم وخت دی په دې کې چې کوم ګناونه شوي دي واړه ګناونه غټ نه ځکه دې کې رسول په حدیث کې سوي په اخره کې وی چې د غټو نه ځان وساتي غټ ګناونه پر توبه لازم ده خدا واړه ګناونه ته الله بخي تیر شي رمضان نه والا د دې راتلونکي رمضان پورې چې څومره واړه ګناونه تکړی د رمضان د لاسه بخلای کی څومره غټ فضیلت ته د دې میاشتې چې د دې رسول الله د انسان د ګناونه ریږي او د ګناونه کمي رسول فضیلت شو سلور 15 وره د ابو هريره رضی حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم وی په صحیح بخاری صحیح مسلم کې من قام رمضان چې رمضان په میاشت کې د شپې مونږ کو ایمانا واحتسابا ایمان او احتساب مطلب ما قزور له کوم چې مخکې حدیث کې موږ تیر شو ایمان دلته توحید مضبوطی واحتساب او اجر لټول بنیت یو کې غفر له ما تقدم من ذنبه الله ور تیر شي ټول ګناونه باخي یعنی د فضیلت د شپې د موږ خو په عام ورځو کې مشتي کنه تهجد خو باقي کې د فضیلت نه دی راغلی باقي د فضیلت نشي الله ور تیر شي ګناونه باخي د فضیلت د شپې په منځ کې د خو هغه موږ چې هغه د رمضان په میاشت کې وشي د رمضان یو فضیلت دی شپږم فضیلت وره عبد الله ابن عباس روایت روایت ته صحیح بخاری صحیح مسلم کې شته وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم یو زنانه ته د خبرو کړ د انصار قبیله نه امام منع کی انت حجي معنا تاولی د موږ سره حج ونکو څه خبرې ته منع کړی چې د موږ سره حج نه کوي هغه ودی چې لم يكن لنا الا ناضحان زموږ سره صرف دوه خانو ساري زموږ صرف دوه دي نو فحج ابو ولدها وابنها على ناضح نو دا یو اخت دی یا دا اخت چې دا چا بوتله خاوني بوتله او زوی له به حج کو دا دوی موخه وترك لنا ناضحا ننضح عليه دا دوی موخه موږ ته پرې خو دا
نو دا غینه موږ فائدې اخلو پیتی سکو نور څه فائدې هغه ته موږ اخلو یعنی مطلب دا چې زما سره سورلی دا نه رسول صلی الله علیه وسلم فاذا جاء رمضان نکله چې رمضان د میاشت راشي فاعتمري بدی کې عمره وکا فان عمره فيه عمره د رمضان په میاشت کې دي سیده چې تعدل حجه لکه سړی چې حج وکي په صحیح مسلم په روایت کې صدا الفاظ زیات دي تعدل حجه معي لکه سړی چې زما سره حج وکي د رمضان په میاشت کې عمره کول دي سیدي لکه د رسول صلی الله علیه وسلم سره چې حج وکي دومره غټ فضیلت ته د دې میاشتې فضیلت ته کړه دا څو فضیلتونه شو شپږ وم فضیلت موره په دې میاشت کې یو شپه د هغې د کومه شپه ویل کېږي لیلة القدر او ذکر الله په قرآن کې سوی وما ادراک ما لیلة القدر او صفت د پیغمبر ته چې څه د شپه د قدر الله اکبر الله پیغمبر ته صفت ته چې څه د شپه لیلة القدر خیر من 1000 شهر الله دې سندي ویلي چې ليله القدر د شپې دي سیده لکه د زرو میاشتو لکه زر میاشتي نه بلکې سی ویلي خیر من 1000 شهر ليله القدر په شپه کې بندگی کول د رب العالمین دا د زر میاشتو د بندگی نه سړي د غوړی د شپه په دغه میاشت کې دنه پرته ده اتم فضیلت سبحان الله حدیث کې راځي امام ترمذی امام ابن ماجه راوړل رسول صلی الله علیه وسلم وی ولله عتقاء من النار وذلك كل ليله او دروجي د رمضان په میاشت کې هر شپه الله باز انسانان د ور نه آزادای هر شپه د شپه چې ختمي کنه نو لازم بګي باز کسان د ور نه آزاد کړي شي وذلك كل ليله او د هر شپه په روایت کې صدر امام احمد ابن ماجه وړه ان لله عند كل فطر عتقاء هر جماعتي په دې وخت کې الله سبحانه وتعالى جری باز کسان د ور نه آزادای وذلك في كل ليله او د هر شپه دغه طریقې چې کله د نور ډوبي کنه په دغه ټیم کې الله سبحانه وتعالى سو کې باز کسان د جهنم نه آزاد کی الله اکبر باز کسان په قبرونو کې اوس پراتري الله سبحانه وتعالى آزاد کړي سونه خوشاله چې ګوره موږ د ریمشت نه فائدہ غوښتو الله سبحانه وتعالى موږ آزاد کړي بعضو به کې دي چې پراتري ولید بالله چې هغه به جاړي چې ولې موږ په دې مې کوشش نکوو چې الله موږ د ور نه آزاد کړي وذلك كل ليله او د هر شپه په روایت کې دي چې رسول صلی الله علیه وسلم وی چې الله سبحانه وتعالى په زرګاو په لکاو خلق چې د روزانه د جهنم د ور نه آزادې په لکاو خلق تر روزانه د جهنم د ور نه آزادې د دې میشک او به چې کله اخرنی ورځي بالکل اخرنی او د روزي رمش په ختمې دوی نو الله سبحانه وتعالى ملائکه ته وی د دې اولی میشت نه ول د اخره پورې ته څومره کسان آزاد کړي دا غیر نن نور آزاد کړي نو پای کې د بعضو کسانو قسمت او نصیبی الله اکبر ځکه یو حدیث کې راځي او د نه هم فضیلت ولا نه هم چې په دې میش کې الله سبحانه وتعالى انسانان بخي او چې څوک به ونه بخلې شو پوه شي چې یو سړی په روزي کې ونه بخلې شو نو ډېر بدبخت انسان دی حدیث کې راځي ابو هريره حدیث دی امام ترمذی راوړی چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر په منبر خطو امین 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 وي په زور امین صحابه رسول امین دی بسوي وی جبريل عليه السلام راغله خیری کول خیری ما به امین وي په خیرو کې یو خیر دا کړي وا وی رغم انف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل ان يغفر له دا غسړي لپاره دي تبعی کوم سړي لپاره چې باغه باندې رمضان د میش راشي او د رمضان د میش ختم شي والله سبحانه وتعالى بګي انسان ونه بخي امین بچوي امین پر رسول صلی الله علیه وسلم چې بدی میش کې سړی ونه بخلې شو ولې بدبخت انسان د جنت دروازې کولاو دي به ونه بخلې شو د جهنم دروازې بندې دي به ونه بخلې شو دلیل به دې باندې چې سړی د احساس نشته دروځي اخرنه فضیلت دی چې د روزي د میاشت رمضان د میاشت روزي نه د اسلام پر ارکانو کې ورکون دي معروف حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بني الاسلام على 5 اسلام په څو خبرو ولاړل په 5 اسلام دي مثال لکه خیمه نو خیمه ته لاندې ستنې لګیدلې دا څو ستنې دي د 5 دي یو په منځ کې دا او سلور دي سیړونو ته دي نیوستن بګی صدا
وصوم رمضان. رسول الله صلی الله علیه وسلم د رمضان د میاشتې روزي نه د ارکان په دې ارکانو کې یو رکن دی لازم دی په مسلمانانو باندې. او څوک چې د روزي د میاشتې نه انکار کوي چې د روزي نشته دا په شریعت کې نشته دا سړی مسلمان دی کافر دی دی کافر دی. ځکه چې دې خبره نه انکار وکړي چې هغه خوازی د اسلام رکن دی. او الله په قران کې سوي يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ایمان والو پتہ سو مې د رمضان د میاشتې د روزي د پرز کړی شوی دی دیسی پرز کړی شوی لکه څنګه چې مخکې خلکو باندې پرز دا لازم دی. الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي قران او حدیث باندې عمل کولو. او الله سبحانه وتعالى دغه مبارک میاشت موږ ته ورسي او الله دې ته موږ ورسي او الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي د بندګۍ کولو